السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإسلام تاریخ د عظماؤنا او د غټو خلکو نه ډک دی. ډېر اوچت انسانان او د رب العالمین ډېر اوچت بندگان په دې ځمکه باندې تیر شي، او دا دین چې دسی په اسانۍ موږ ته ملاو شوی دی او زموږ سره قدر نشتی، نو د دې لپاره چا قربانیانې ورکړي، او که هغه خلک وي هغه قربانیان والا او موږ ته تپوس کړی نو تا ته به د دین قدر بیان کړی او موږ ته په میراث کې پاتې شي. زموږ سره قدر نشي، غټه دینداري زموږ دغه دی چې مونځ وکړو او خبره ختمه شو. د تاریخ د غټو خلکو نه ډک دی، عظیم خلق عظما. یو باغوی کې دی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه، او زموږ موضوع د نن دغه د شهادت واقعه موضوع زموږ د نه دغه سیرت. دې کې فرق کوي. سیرت خو دې ته چې دغه نوم او دغه نسب او دغه پیدایش او ټول دغه د ژوند تفصیل الف نه یا پوری بیان کی، دې سیرت وي. همون به دغه د سیرت نه یو واقعه بیانو او بعض دغه فضایل به بیانو چې موږ ته صرف احساس وشي چې دا سوکو. د افسوس خبره ده چې نن سبا موږ خپل مشران نه پیژنو. مشرانو نه مقصد زما دی دینی مشران، هغه موږ نه پیژنو. نو زمونږ ځوانان او زمونږ شبابان هغوی کرکټ والا ښه پیژني، ټیویان والا ښه پیژني، خو دغه د اسلام د اوچت خلک نه پیژني. د انګریزانو نه متاثره، د یهودو نصاراو نه چې کله معاشره متاثره شي، نو بیا هغې کې د دې اوچتو خلکو پته بیا نه لګي، د دوی هغه نوم پکې چې ته ورک شي. که دا نوم زموږ د معاشرې نه ورکېږي او که راښکاره کېږي، خو د اسلام په تاریخ کې دا نوم ښکاره دی لکه څنګه چې نور ښکاره دی. که چا ته پته شتي او که نشتي، خو دا انسان ښکاره دی لکه څنګه چې نور ښکاره دی. ابو حفص امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الفاروق رضی الله عنه، چې کله په حق کې د چانه د نه یریدو باس راشي، نه هلته به د عمر رضی الله عنه مول لازي. که د عدل او د انصاف تذکره دي شروع کړی، د عمر رضی الله عنه به ول لازي. که د عجزۍ او د انکسارۍ تذکره دي چې ته شروع کړی، د عمر رضی الله عنه به کې ول لازي. په مسکینانو باندې، په یتیمانانو، په کونډو باندې کدي د مهرباني او د شفقت مسله و چیرله، نو عمر بن خطاب رضی الله عنه به ول لازي. او که د جهاد او د جنگونو مسله دی و چیرله، نو به کې عمر بن خطاب رضی الله عنه به ول لازي. لنډه دا چې د خیر تذکره دی کوله، نو عمر الخير به کې لازم راځي. خیر ولا عمر داغه تذکره راځي. داغه سیرت بیانول د معمولی کار نه دی. شونډې پر بيدوشي د انسان او پر جسم دي سره پر پیرش قلم ځان له تعجب کی چې دا سړی د چا خبره ګوري لیکي، او دا جب ځان له تعجب کی چې دا سړی نن د ډېر غټ سړي خبرې کوي، دا کوم غوګونه چې اوري ناغم په تعجب کی وینن خدای سړی د ډېر غټ سړي خبرې اوري. داغه سیرت چې بیانې نزه په زیبته ودري او سوچ بکې کې زړه دی ژوندې
کزړه دې مړی ځای ته دا خبر نه کوم زما دا خطاب ګره کسان ته چې زړه ژوند دی چې کله دا سیرت بیانې نو زیب زیب ودرېږي او سوچ وکړي چې الله دې سړی وجه بیا مرش زیب زیب ودرېږي او ارمان وکړي چې الله دغه مخ می چرته ولي یا الله دغه انسان سره می چې د ملاقات وشوي یا الله چې د دې سړي سره په جنت کې زیو زی شوي د مولي دې د سره کېناسته سیرت دې عجیب سیرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه د شهادت واقعات دی خو ډایرک نشته دغه نه مخکې به دغه بعض فضایل ذکر کو بعض فضایل او زه بار بار دایم ګورې سیرت نه بیانوم زه سیرت یو واقعه بیانوم عمر بن الخطاب رضی الله عنه په ډوکوالي کې په ډیر سخت ماحول کې پاتې شو او دغه مور پلار دې څخه وخت چې دې تکړه لګتي وزیو تکړه ځوان ته جوړ شي پاغه وخت کې دې سیوا چې کوم ځوان به دې سخت خونته کېو او په دې مخ باندې به د سړی توپ دا نه خوا د ګیره بوا زور اور بو د زنانو د خبرو د لباس او د قسمه قسمه بزن لري ساتونو د مشرکین به ماغه ته خوشالي دي د جاهل خلک او نن سبا ولید بالله مسلمانانو دغه حال الله دې به موږ رحم وکړي بعض لکان متوین نو فرق ونی شي کولای چې دا ګوره جنی روانه کاله روان دي او په دې باندې مور پلار خوشاله دي وی الله موږ له زوی را کړی دی زوی غنوم به بدنامي نه دې په ډېر سخت ماحول کې لوي شي او امام ابن الجوزي رحمه الله وی چې كانت الیه السفاره فی الجاهلیه د سفیر د کار به دکو په جاهلیت کې د قریش په سم مسله د بلی قبیله سره نو قریش به د خپل طرف نه د ځوان لیګو نن سبا چې بجرګو کې کینی او په مسلو کې کینی ناغه د کیله غ مشر سره به کینی چې بالکل سپینګیره عملای ټټ شي نو زموږ ځوانانو له خبرې نو ورځین لازم به دغه کې سپینګیری کینی هغه دي سينو په دې وړو کوالی کې په دې ځواني کې هغه ته سفارت ملو شی او هغه سفیرو غټ غټو مسلول به چې د قریش لیګو او چې کله بچته دي قبيلو په منځ کې د فخر مسله را لغه په فخر کوم سره پلانې نو قریش به دیور مخ کې کوي موږ سره د ځوان دي تاسو سره دي شتي د جاهلیت کې په وخت کې لا اسلام نور راغلی یا د اسلام لانه قبول کړي عمر بن خطاب رضی الله عنه د نبوت نه شپږ کاله بعد ایمان راوړی یعنی رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبري ملو شو دغه شپږ کاله بعد د ایمان راوړی او امام ترمذی رحم الله دا حدیث راوړی د روایت عبد الله بن عمر د نووي وی رسول صلی الله علیه وسلم بدا دعا کوله اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك یا الله پر دوه سړو کې جستا کم خوخي نو اسلام له عزت ورکا عمرو بن هشام ابو جهل او عمر بن الخطاب رضی الله عنه الله کار کړ چې الله بچا مين دي عمر بن الخطاب رضی الله عنه توفیق ورکو د اسلام دینه خوازه شو چې بری دوه کې الله بچا مينو په عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه د اسلام وروړو واقع چې هغه مشهور د غیله نه شو خلافت کړي دي لس کاله یسو مشتله پاسه لس کاله و میاشتي او سلور روزي بل شرطونه کې دي سي راځي دي سي وای چې سکم یولس کاله خلافت کړي سکم یولس کاله عمر بن الخطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین پاتې شه هغه انسان چې هغه د مشرق نه د مغرب پورې زمکه باندې بچی کړي او هغه انسان چې دغه مبارکه يهود او نصارا په خپل تاریخ کې دا خبره کوي وی خلک دا سړی زر مړ شو کله د خلافت نور پاتې شوی نو د يهود او نصارا او د مشرکین نوم او نشان ختمو د زمکه وبس الله سبحانه وتعالى دغه جون غړي لیکلو چې څومره وغه تیر کو مهاجری هجرت کړو به بدری په بدر کې شریک شو هر جنگ کې به رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړ یوازې د فضیلت چې په غزوه بدر کې شریک شه او حدیث کې راځي لکه څنګه چې امام بخاری امام مسلم رحمهم الله راوړل دي چې الله سبحانه وتعالى د بدریانو تر ښکار شو کوم چې بدر والو او الله وتو اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه
تاسو که هر څه کوي اوس کوي تاسو لپاره جنت لازم شوی په دې کې یو عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه فضیلت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث کې وی دا وی لپاره جنت واجب شوی نو عمر پکې دنه دی نو عمر د لپاره جنت واجب شوی رسول صلی الله علیه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله اذا حق د عمر رضی الله عنه په جبه دي جاری کړی دی همیشه وقلبه د پزړه باندې د حق وي ځکه یو بل ذکر رسول صلی الله علیه وسلم رحم الله عمر الذي عمر بخي لم يترك له الحق صديقا حق دغه لپاره مرګره نه دی پرې خو دی د کوم سره چې حق وي د مرګره نه د سره خلک دښمنیانی کوي د سره خلک بغض ساتي ځکه چې دا سره سیده انساني د رب العالمین شریعت مطابق رواني دي ته نه ګوري چې خزمي سوی دي ته نه ګوري چې مور پلار می سوی دي ته نه ګوري چې معاشره سوی دي ته نه ګوري چې خاندان او نسب می سوی خو دې ته ګوري چې رب العالمین سوی او دې سړي مرګري نه خو نه سبب دي سیده نه سبا چې کوم سره په حق په قران او حديث رواني هغه دشمنان ډيري ولي ځکه چې د حق سره چې دوستي وکړي نو د نور به پرې دی دا ګوره لازم شرط دی د ډیر خلک د حق نوم چې اوري چې خوشاله شي خوشالي دو خبره نه ده سوچ خبره ده ولي ځکه چې د حق سره مرګرتیا کینو دا غنه لاو چې سیده به پرې دی او چې د نور سره مرګرتیا کینې به صبر دی بیا به حق پرې دی یو لار بزن لغوره کې په $2 باندې سوق نشیتلې او په $2 باندې ځین هغه د ذل وجهین ویل کی منافق وته ویل کی دام خد او دغم خد او دوم سیدی دام سیدی او د حق پکې پته نه لګي چې حق کم ذکر دی هغه ورکشه عمر بن الخطاب رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دغه د ایمان گواہی ورکي او غنیشتي ابو دې مجلس کې نو رسول صلی الله علیه وسلم وی بینما رجل راکب علی بقره یو سړی ورس په غوا باندې سور شو نه التفتت الیه د غوا سر واړو دي سړی ته وی لم اخلق لهذا ذو الله دې پر نیم پیدا کړی ته مو سوري خلقت للحراثه د دې مسلو لپاره خو زنیم زخو د پټي مسله ده د زراعت مسله ده زړه دې پر الله پیدا کړی مزه دې پر الله پیدا کړم چې تاسو پي وس کوي ماسته غوړی فائدې ته واخلې دې پر دې پر خو نه چې ته په ما باندې سورلی کې نه د کسان رسول ته یا رسول الله یو غوا خبري وکړي ناشنا خبره و دې ځکه نه ابو بکر صدیق په مجلس کې شتي او نه عمر بن الخطاب رضی الله عنه شتي دوه نشته په مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنت به انا وابو بکر وعمر زه خدا خبره ما نه زما به ایمان دي د ابو بکر به ایمان دي او د عمر به ایمان دي ګور عمر شتي نه په مجلس کې دا گواہی د رسول صلی الله علیه وسلم وي د عمر به ایمان دي د ابو بکر صدیق به ایمان دي رسول الله په دې چې دا ایمان څنګه دی به رسول الله دا خبر وکړه واخذ الذئب شاد او شرم خراغه ګډه یا بيزه وتختوله د کندکنه فتبعها الراعي لکه شپنکې چې چې بيزي ګډي ساتلي نه دې بسي ورغه ناغه بيزه یا ګډه غې ته آزاد کړه نو دې شرم خو ته وي من لها يوم السبع يوم السبع بدا سوق زمان خلاصك يا يوم السبع ده او يا يوم السبع ده دوه معنی جدا دي يوم السبع مطلب چې کله مصیبت راشي په انسان باندې غټ مصیبت نه دی ګډ ورشي نه دینه هر څه ير شي د شرم خوتوي په کوم ورچ په تا باندې غټ مصیبت راشي د هر څه نه ګډ ورشي بیا به د خیر څوک ساتي او یې مطلب د سبع چې بابا نه سکون راشي مطلب دا چې دا یو اختر غټ جاهلیت به وخت کې او دی اختر له خلک لو هر سبب کور کې پرې خو دي نه باغ ورځ بسوک دي خیال ساتي بیا به زرا شم نه صحابو یا رسول الله شرم خبرې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنت به انا وابو بکر وعمر زماو د ابو بکر او عمر خو دې خبره ایمان دي ابو سلمہ وی وما هما يومئذ في القوم وبدغ ورځ ګره غوږ سره په مجلس کې نو ناس د رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی د عمر رضی الله عنه لپاره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بین انا نائم زوی دوم بخوب کې مولد رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص دا خلق مالدو او دي خلقو قمیصونه چې ویلو کپڑے چې ویلو
د بعض خلکو دا کمیس دي سینې پورې رسیدو، د بعضو دا نامه پورې، د بعضو دا غینه موچتو. وعرض علي عمر، ابو بکر عمر رضی الله عنه راغی، وعليه قميص يجره، هغه قمیص چوله خو بزام په سیرخ کودو. صحابو ته پوښتنه، فما اولت ذلك يا رسول الله، دې تعویل سره تعبیر سره رسول الله ته الدين، دا کمیس چې څومره د شړیو دومره باقي دینداری و. عمر رضی الله عنه بزام په سره دین دي سیرخ کودو، دومره باقي دینداری و. د رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ده. رسول صلی الله علیه وسلم وی 10 فی الجنه، لس کسان په جنت کې دي. د رسول صلی الله علیه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دا دغه گواہی ده. النبي في الجنه، رسول صلی الله علیه وسلم په جنت کې دي. وابو بکر في الجنه، وعمر في الجنه، وعمر في الجنه، دا خبره یاده کی ځان سره. وعثمان في الجنه، وعلي في الجنه، وطلحه في الجنه، والزبير في الجنه، وسعيد في الجنه، وعبد الرحمن بن عوف في الجنه. هغه لس کسانو نمونه رسول صلی الله علیه وسلم چې دې ذکر کو. پدې کې یو دی صحیحینو کې یو حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو باغ ته ننوتو، نیمه چې راشه نن د رسول صلی الله علیه وسلم چوکیداری وکما. نزل د باغ په دروازه ودرېدم او رسول صلی الله علیه وسلم دنه لا او د کوی په غاړه کېناستو او پیزاری وېستو، د خپې په دې کوی کې زوړندې کړې او ما چوکیداری کوله. ابو رسول صلی الله علیه وسلم باندې مینو او مؤمن چې دی هغه پیغمبر او د پیغمبر په لار چې به سوکي په باندې مینې نه، هغه د پر چوکیداری هم کوي، دا هغه خدمت هم کوي، هغه د پر هر قسمه قرباني ورکوي. نو یسوع راغی وری وټکاو او رسول صلی الله علیه وسلم امر کړو چې امرني بحفظ الباب، چې د دروازې خیال بساتي. وما جي سيده. فجاء رجل يستاذن، یو کس راغی وری وټکاو، وما جي سوکوي چې ابو بکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مو یا رسول الله ابو بکر راغلی وی اذن له پریج لذي وبشره بالجنه، او دا ته جنت ته بمزي. وی ما تور کولای کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته بزي. الحمدلله د الله شکر ویست. راغی د رسول الله سره کېناستو او د پیزاری ویستو، د خپې په دې کوی کې زوړندې کړې. بیا وی چا ور وټکاو، استاذن رجل، وما جي سوکوي چې عمر. بما رسول الله يا رسول الله عمر دی وی چې اذن له وبشره بالجنه، جنت زیره ورکو ته اجازه دا ګور جنت زیره د عمر دی اند پاره. بیا چا ور وټکاو، ما وی چې سوکوي چې عثمان. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اجازه ولا ورکا او د جنت زیره ولا ورکا او دا وته چې مصیبت بدوانی مرضی. ما غته چې رسول الله صلی الله او د جنت زیره او مصیبت مرضی، هغه چې الحمدلله او د مصیبت مبارک وی الله المستعان. الله نه بمرسته غواړو به چې کړه د خوارجو هغه مصیبت او فتنه باغ مې راغلی و. یو حدیث کې راځي امام بخاری راوړی دی، ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بین انا نائم زودوما، وی جنت تلالم دې خوب کې نو په جنت کې مې زنانه ولیده. فاذا امراه، یو زنانه مې ولیده چې هغه د یو قصر او محل په یو ګټ کې لګیاوه او د سیکو. یما چې لمن هذا، دا کور د چا دی؟ زنانه چې بګو دس کې، او دا قصر او دا بنگله د چا ده؟ یما ته وی چې لعمر ابن الخطاب، دا د عمر رضی الله عنه کور دی او دا هغه بنگله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكرت غیرة عمر، نو یما ته د عمر رضی الله عنه غیرت رایت شو، فوليت مدبرا، نو شامې کړو ډاری کړ روان شو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه غیرتی سره اوس داغه په بنگله کې یو زنانه او دس کې زوت نشي مودري. قال ابو هريره رضي الله عنه فبكى عمر ونحن جميعا، عمر نجلل او طول جلل في ذلك المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مجلس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیا عمر وی رضی الله عنه بأبي انت يا رسول الله، زما پلار دې پتا قرباني یا رسول الله، عليك اغار، ستاب مکه بس غیرت کومه. د رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ده چې عمر رضی الله عنه لپاره په جنت کې بنگله ده. حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کو
ای الناس احب الیک یا رسول الله، ستاسو په خلکو کې ډیر خوښ دی. رسول الله عائشه رضی الله عنها وینا نه یا رسول الله په سړو کې بیا دغه پلار صدیق رضی الله عنه بیا ثم من قال عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، عمر مې بیا ډیر خوښ دی. فعد رجلا بیا رسول الله یو کسان شمار کړو. یو حدیث کې راځي انس ابن مالک رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صعد احدا، رسول الله په احد غر باندې ورځ ولاړو، وابو بکر وعمر وعثمان، ابو بکر وسلم وعمر وسلم وعثمان وسلم رضي الله عنهم اجمعين، فرجف بهم دا غرو خوزيدو. رسول الله ته اثبت احد اخبول روات شولا غليشا وزي ودريغا فانما عليك نبي بتاوني پیغمبر ولا وصديق، ابو بكر صديق دی، وشهيدان او دو شهيدان دمن ولا لي، يو عثمان دی او بل عمر رضي الله عنهما. دي ذکر رسول الله گوئی ور کړی چې دی شهید کی او شهادت واقع ان شاء الله تفصیلا مخکې راځي. ډیر عجیب حدیث دی. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وی استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يورز عمر بن الخطاب راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښته وی دنه درځم. وعنده نسوة من قريش، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د قریش باز زنانه راغلي وي د یو څو مسلو ته پوښي کو نو خبرې هم ډېری کولې او ته پوښتنې هم ډېر کو. عالیه اصواتهن على صوته، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د आवाजونو موجت کړي. او رسول الله خو ډېر مهربان انسان و، ډېر شفقت والا انسان و، چاته وسنه. رسول الله دغه سره پارام لګي او مسکو، یو له جواب ورکو، بل له جواب ورکو، یو له جواب، بل له جواب. رسول الله عمر ته وایي وی چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه قمنا فبادرنا الحجاب، نظر زریغه خپل بولقي او خپل لوپټي او غار سي سیټ کړي. فدخل عمر راغه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاندل. فقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله، يا رسول الله تولي خاندي. رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء، دې زنانو په تعجب کې واچوله. وي څنګه یا رسول الله؟ وی زما سره ناست یو دا وازونه وچت کړي وو، د یو طرف نه تاسو د بل طرف نه تاسو. فلما سمعنا صوتك، نو کله چې ستا आवाज ووري چې په دروازه باندې عمر ولاړل، ابتدرنا الحجاب، نو بس به ځان پټ کو پناشو. رسول صلی الله علیه وسلم ته عمر وی انت احق ان يهبنا يا رسول الله، یا رسول الله ته ډیر حق داري چې دوی تانه ویریږي او ستایزت وکي. د عمر بن الخطاب هغه ته وی یا عدوات انفسهن، اي تاسو هغه زنانې چې خپل ځان دشمنان یې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسي داغه نه یریږي او چې زره نه منو اواز تاسو چې روکو پټ شو. فقلنا نعم او یا او تعالی موږ یې تیریو. ولي انت افض واغلظ من رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته ډیر سخت رسول الله نست اخلاق سختي. رسول الله ډیر نرم انسان نه ته سخت ځکه مونږ ته نه یریږو، ته نه حیا ډیر کو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله دا خبرو ک یا ابن الخطاب، د خطاب زوی والذي نفسي بيده، باغ رب می د قسمی د چپلاس کی چې زما سره ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك. کله چې ته په ولار روان او شیطان ست مخې لراشي، نو شیطان ته لار بدلی نه زنانه خو نه پټي یو پټي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه انسان چې شیطان به دغه مخې لنت. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی یو ورځ هغه په خپل مجلس کې کېناستو فی سکینه و وقار، وسکینه او وقار سره. عبد الله ابن مسعود یو فقيه صحابي ډیر پوه صحابي، او با صحابه او تابعین سره ناسو ناغوته د نوادر او طرائف. نوادر مطلب دي سي عجيبون ته قصې او واقعات دی او ته بیانول. هغه ته سمغه خو ده چې د رسول الله مرګره نو قصې شروع کړو. لقي رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان،
د رسول الله په مرګرو کې د یو کسر شیطان ملو شو د مدینه په کوسو کې مدینه په کوسو کې یو کوسه کې چې شیطان د رسول الله مرګري لمخې لوره فدعاه الجن الى المصارعه ندي پیری او د شیطان دغه صحابي ته وی پهلوانی نه کو کشتی نه کو وی هغه ته سیده او وګو کولې باندې کو فصرعه الصحابين دي صحابي چې پیری اوچت کو یو ګړځي تیوي زمکه راواچو ندي پیری او ته دعني بس ما پریخ یا صحابي پریخو ثم قال الجن ثانيه دي پیری بدوین پیری هل لك في المعاوده بدوین پر خندره راځي او ته سیده فتصارع به پهلوانی او کشتی شروع کړ پرزولي شروع کړو فصرع الصحابي الجني نبز د پیری چې اوچت کو د ازمکه له بیا راواچ وجلس على صدره ابو دي سینو ته کېناست وی هغه ډیری چې غوال غدنه پرې خو او د دې سنگلونه دغه زینې نیولې وی دي صحابي وته چې ته ماته ډیر کمزور سره ښکاری او ستاسو سنگلی د سپي بشان دي لکه د سپي چې څنګه نری سنگلی او یو پیری وی هغه چې پیری نو ستانه د بچ کېدو طریقه وی هغه پیری وته چې تل کرسی وای او پیری پاسه د ذلیل د غزینه غیب شو بیا راخکار نشو د کسان عبد الله بن مسعود ته وی دا سوکو د صحابي ابو خنداشو ومن عسى ان يكون الا عمر دا چې عمر نه نسوک به دا عمر دا نه لوسک دا کار کول نشي دا وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدر کې د قیدیان راوستو نو دغه مشوره واغسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشوره واغسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره حمدله غوندې انسانو ناغه ويا رسول الله في ديبتي والو بريبي او بلته چې مخبل خلق دی یو نسب دی سباله په اسلام باندې پوه شي به برشي مسلمانان بشي رسول الله عمر رضی الله عنه تسوي ويا رسول الله ته د مکینه وشته کنه ویاو زی وشته وی ته دروژن غنلې کنه ویاو زه په دروژن غنلم مې به را مخې ته کې چې موږ شروع کو بسم الله به وایو د دنیا سټونه الوزول وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر استا مثال دي سیده کمثل نوح د نوح علیہ السلام په شان ته نوح علیہ السلام سویلو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الا بالاسمك من يو كافر مپریدا استمغه شان خویله او عمر استا مثال دي سیده کمثل موسی علیہ السلام په شان ته موسی علیہ السلام سویلو وشدد على قلوبهم يلا د دوی د زړه سخت د خیری کړي ابو بکر صدیق رسول الله وی وستا مثال دي سیله کې د ابراهیم علیه السلام او ستا مثال دي سیله کې د عیسی علیه السلام هغه نرم دیلو شفقت به ډیرو او دوی کې سختی لګ ډیرو تاسو په سیرت کې په ډیرو ځایونو کې دا خبره اوریدلې چې عمر دانوي چې دعني اضرب عنقه یا رسول الله تاسو اجازه درکې زنه د سټل وځوم دغه یو غیرت او یو جذبه او د الله سبحانه وتعالى مبارک وچانه نه یریدو لو متلایم چې ملامتیانه نه یریدو چې پلانې ملامت کی هغه ملامت کی عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه انسان چې الله په لار کې خپل مال خپل وینا خپل بچی هر څه قربان کړي ځکه عمر بن الخطاب رحم خپل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ موږ ته وی چې صدقې راوړی نه او دا هغه وخت تبوک د فرج مسلمانانو باندې حالت ډیر سخت فوافق ذلك مالا عندي باورز ما سره مالو ما جنن بده ابو بکر نه مخکې کېږم مال شتي نن کته مخکې نشون بیا ته نشم مخکې ځکه جنن مال ډیر دی
فجئت بنصف مالي زما سره چې سو هغه ټول په دوه کې تقسیم کړو او نیم مال به ټول رسول صلی الله علیه وسلم وی رسول زما ته چې ما ابقیت لاهلک بچول صبر خو دي ما چې یا رسول الله دې په شامل بری خو دي وی په انتظار ناسم چې کله به ابو بکر صدیق رضی الله عنه راځي وی چې ګورم روان واتى ابو بکر بكل ما عنده او چې سدي غیر اغستی چې سو سره دی غیر اغستی رسول الله ابو بکر ما ابقيت لاهلك سدي بري خودي وړولک ويا رسول الله ابقيت لهم الله ورسوله الله ورسول مو بري خودي نور همال دغه وما فضل کې وی چې دنه بعد وزید ابو بکر صدیق رضی الله سره د مقابله سوچ نه کوم نه به کوم دنه سوق نشي مخ کېږي او دم دي چې داغه سوق نشي مخ کېږي ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه الله ده صاحبته ویل وی د پیغمبر مرګره رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ باندې مهینو او دې سی ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې موږ سره خکړی دی په بدله کې سره موږ هم خکړی دي چې په موږ سره احسان راولې په بدله کې موږ جوابن هم غل سور کړی دي الا د ابو قحافه زوی چې موږ سره کوم خکړی دا غي بدله موږ نشو ورکولای او دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه په درجه کې هر څه کې اوچت د پیغمبرانو نه بعد علی الاطلاق اوچت انسان چې دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او بیا عمر رضی الله عنه حدیث کې راځي او دې فضیلت ته ګوري رسول صلی الله علیه وسلم وی لو کان بعدی نبی کچرته زمانه بعد پیغمبر وی لکان عمر نو عمر به پیغمبر وی اسو اوچت فضیلت ته شام عراق جزیره مصر روم فارس د ټول الله د بلاس باندې فتح کړي د فارس او د روم دغه د بچایانو هغه تختونه او دغه د بچایانو بچای چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په بل طرف باندې اړولو دا مجاهد دی چې د سیرت ډکته د فتوحاتونه یو بل دي صحابي نشتی چې هغه په سیرت کې دومره فتوحات ذکر لکه څومره چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په سیرت کې ډیر عجز انسان او چت عالم عبد الله بن مسعود رضی وی کچرته مونږ تل ولګوله او یو طرف ته دي ټول چې څومره ژوندۍ مسلمانان دي ټول هغه علم واچو او بل طرف ته د عمر رضی علم او د عمر علم بدغوینه درون شي عمر رضی الله عنه عجز انسان انا سرنوي وی ورځ وروته د کور نه زوته ولاړو وی چې وروته نو مولدي وګیته وکړو نو د دې ولو سره په دې کپړه کې سلور ټوټي لګولې وي ا کمیس شلیدل نو بای کې سلور ټوټي لګولې وي عبد الله ابن عامر ابن ربيعه وی حججت مع عمر رضی الله عنه ما د عمر د سره حج کړو او چې په سجدي کې ځان له خیمه نه لګولې په دې حج کې اهله غامیر المؤمنین نو چاوته وی څنګه به کې ناستو به څنګه یو ځکه بده کېدو څنګه یو بس د خپل صادر به راوس خور به کوي وای کې ناستو دا ساده جون باغ تیرو د ونی سوري ته وي پروتو او د فارس ته طرف نه چې یو کسره لګلې شی او واقع هو تاسو معلومه فارس یو کسره لګلو د کسرا طرف نه چې لاړشه د دې مسلمانانو کې د دوی چې کوم خلیفہ دی او کوم امیر دی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره دا خبرو کو دا رساله ولا ورک هغه سید اب خپل وی چې کله زه مدینه ته راځم شوم نعمت پوسو کو په مدینه کې او په ځل کې مغرر سوچونه کړیو چې دا څنګه انساني د سر بسوره پوجي غټ غټ سوچونه ما کړیو و چې څنګه مدینه ته راځم شوم الته ما ته پوسو کو د چانه چې تاسو بچا کم ذکر وی چې بچا نه زمونږ امیر دی امیر المؤمنین او ما ته چې داغه ته پوسو په پته نشي څه وته وزاریا پته نشته تاسو د امیر المؤمنین پته نشته موږ ته چې هغه غوړه ته چې په دې ټیم کې وځي دې څه بسلا چې درجه کې بچرته وي وی چې زراله بنه یو غټه ونه ده او دغه په سورو کې لاندې یو سړی پروت دی او سرته چې دینه یو کپڑے خو دې په دې شګو کې پروت دی وی الته څوک درته ما ته پوښي چې امیر المؤمنین وي دا امیر المؤمنین وي الله اکبر امیر المؤمنین ونی لاندې پروت دی په شګو کې او زموږ سره چې دوره لرایش زه د پلاني زوی او زه او د پلاني غریب او پلاني دیسي او دیسي د تکبر او د فخر پکې د نړۍ امیر المؤمنین دیسي پروت دی
نو دغه رسول فارس کوم د فارس طرف نه کوم کس راغلو هغه د عمر بن خطاب ته وګورئ ولې سر کې اوخ کړالي وی ولکنک عدلت فامنت فنمت یا عمر عمر وی عدل دې کړل یو په امن کې یو ځکه خو دې خپل او د پروته ته چې بالکل هغه سره پاک هر څه مسلې هغه حل کولې مطمئنو نو کوم سره چې مطمئنی دغه خوب په آرام کې او به دغه نه بعد سره مسلمان شو متاثر شو چې دا امیر المؤمنین دی چې کله د کافرانو په مخ کې د نوم واغستې شنو هغه خپې سره پی هغه دلته دغونی لاندې پروت یو پیر عمر بن خطاب رضی الله عنه مسپخین په ټیم کې وروته او سمه ګرمي و او د مدینه او د مکه ګرمي د حجاز د عراقي ګرمي خو مشهور ګرمي ده او د خپل صادری په سر را چولو چې د نور نه پټي نه یو مری په خر باندې سور هغه دي تیرېدو نه دوته یا غلام وی ما ځان سره نه خيږي امیر المؤمنین وته بس هغه ډایرک را کوشو او ته وی د دې خر نه را ټوب کړو را وې دنګل وی امیر المؤمنین راځي قربان د هر سستا شدي انه عمر بن خطاب هغه ته باجزي کې او بنکساری سره دا خبرو کوي نه چې تر کوزيږي به خو نه سوريږي ناغوي سید امیر المؤمنین زب شاته کې نه تمخه کې نه وینا دا پوزه ته مال راکېو په سخت ځوان ته کې نه بل دا چې تر دې مالک د سخر دی بس وی امیر المؤمنین وته چې کله په لالي ته میوړي مدینه ته دنه نو وی میسو په دغه شرط سره کې نه مچي زب شاته سوريږي یغه ته چې سید تاسو اصرار کوي امیر المؤمنین دغه کسره په خربانی سور شو شاته ناشته او روان دي د مدینه بازار ته ورننه وته خلکو چول خلک اریا امیر المؤمنین ویراغ چې وی کته امیر المؤمنین په پردي خربانی سور دي او د بل کسره شاته ناشته او د امیر المؤمنین وی داس ودا نور تیزو نور دی نور په ما باندې اثر کوي ما چې کدي سورلی ملو شنو دې مخه دراغ نه دته ما چې مزان سره مخه ته ورسه دشي عجز انسانو د شپې به ګرځېدو راوته وو د خپل خلکو ته پوس وکاو او په زنانه باندې تیر شو او واقعیت اوس معلومه مشهور د غیله زمانه چې هغه زنانه منګیر اغسته و د وبو او خپل خپل روانو نه نو د ودرولې زنانه د شپې وی چرته زی هغه دې کور له مې وبروړي وی خاون وی نشتی کونډم مړله په jihad کې هغه ته امیر المؤمنین ته خبر وکړه امیر المؤمنین وی هغه امیر المؤمنین او منګه غریبانه خلک کیو چې هغه مجلس ته خور شو امیر المؤمنین په دغه ټیم کې ته مخامخ ولر خو د پیژنې نه نو ته دا منګه مال راکې دا به ذکر تورس به خبرې کو منګه ته واسطه خپل کور ته ورسو او بیا غیته دا وی ته سحر د امیر المؤمنین سره ملاوشه دا غزي ته ورشه ان التبا هغه ته له پیسې لازم کی میاش پته ته پیسې ملګری هر میاش یغی چې سوي موږ خیر ته لاړ شي کنه خو ګوره سحر له جدار امیر المؤمنین دروازې نه چوکاټ د دروازې ماتو امیر المؤمنین ودنه لاست هغه دې به hebat کو بدل کو چې دا وسوک چې څنګه را دنه یو کو عقل شړې دا پورې چې د شپې ملاو شو منډې کړې مخې پټ کو لاړه د حیانه دغه نه چې ته ما پرون ویلو چې امیر المؤمنین زموږ ته پوس نه کی عمر بن خطاب په خندا شو وې دي زنانه له خپل کسان ته دي زنانه له دوه پیسې د میاشتې لازم کې خاوني نشي تاسو ته پوس نه کوي ولې زموري وبو د هر څه زموري دا والی چې د زنانه د کور نه راوځي دا چې وچې انسان ورته ته پوس وکول او عجیب قصې په دې کې اوس موږ ته مخه راځي خو دا ټیم زما ډېر د کیږي زم چې د دې شهادت دی واقعي لري شو سعید بن مسیب رحمه الله وی عمر بن خطاب رضی الله عنه کله حج لاله اخیرنه حج او د دې حج نه بعد عمر بن خطاب د عرفات پس مکه به نه دی ودرېدل او نه به مینا ته تللی او نه به حرم ته تللی وکړه چې موږ واپس راتلو
او زوی د سره ومه نو په یوځ کې دی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب لاسونه جوړ کوي چې اللهم اے الله عمر مې ډیر شي، عمر مې زیات شوی دی، طاقت مې هغه نه دی کوم چې د ځواني هغه نه، هر کار به ما بخپل ذمہواری کو. او خلک خورشي دي، مسلمانان ډیر شي دي چې روزانه ملکونه فتح کی نیا الله بس ما واخلې د دنیا نه چې ما نه چلته تفریط او کمیره نشي دي مسلمانانو په دې حق کې د دین غیرې دو څه دنیوي مقصد د فرغ د مرګ ارمان نه دی کړي، خو دې لپاره چې د خلک ډیر شي. سعید رحم الله وی نو د ذل حجې د میاشت نو تیرې شوی چې ود باندې عمله وشو. ابو صالح وی چې کعب الاحبار عمر بن الخطاب ته وی دا کعب د دې سړی چې د سره د تورات علم عمر بن الخطاب وسره ډیر کې ناستوي، کعب مونږ ته سوې که په تورات کې سړي نو ورځ سره عمر بن الخطاب کې ناستو او ته کعب سوې ناغه ته امیر المؤمنین اجدک فی التورات وی په تورات کې مستا مسله مونږ ده ستذکر شي روي شي وی د تذکر شي چې ته شهید شهادت په مرګ باندې بتمري. و امیر المؤمنین په خنداش وی شهادت او دلته بیا به عمر بن الخطاب رضی الله عنه په خپل ځان د دعا کوله اللهم ارزقني شهاده في سبيلك يا الله بخپل لار کې شهادت راکې واجعل موتي في بلد رسولك او دا مرګ چې دا په مدینه کې مال راولي. الور وسرناس او حفصه رضی الله عنها او ته پلار وي ته عجیب سره شهادت په میدانونو کې ملایوي دلته نه ملایوي، ته په خار کې دنه نه شي د رسول په جمعات کې نه امیر المؤمنین ته وکړو او مسکی شو الله ته ذکر ګران نه کله شهادت راکې دي چې لبر الله وري. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د شهادت په واقعه کې بل طرف ته کوم جانب دی هغه دی ابو لؤلؤ فیروز خبیث المجوسی، دا خپل نوم فیروز دی، ابو لؤلؤ کنیت دی او اصل مجوسی دی او دا د مغیره بن شعبه رضی الله عنه مریو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا خبر لازم کړی و چې د ځوانان خاص کر د مریان چې کوم دي نور ملکونو ده د مدینه ته د ناس مر پرې دی په دې مسله کې با سختی کول وي، دوی فتنې جوړي او مصیبتونه لته جوړي او دا هغه ډیره خولي فیصله چې معاشره پاکي. ندی مغیره بن شعبه رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته خط ولیکو او ته وی چې دا زموږ مریض او ډیر تکړه لګته ترکانی کار کوي د انګری کار کوي نورم ډیر مهارت وسرشتي نه کته دی پرې دی هغه سید چې ته وینه ګور عمر بن الخطاب ګور د سره خکړی خو خې د مجوسی سره کړی د مجوسی خو مجوسی نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه سید دی ضرب عليه المغيرة 100 درهم في كل شهر. المغيرة بن شعبة هغه ته وی چې مال به 100 درهم هر میاشت راکې ځکه چې ځان مزدوریانی کې نو مال به 100 درهم راکې دا یو ټیکس دی. دا سړی په عمر رضی الله عنه سره بلولو یشتکی الیه شدة الخراج وته وی چې عمر رضی الله عنه وی چې دا پیسې ډیری دی ناغه ته وی تل څه کار درځي نو د دنیا کارونه ذکر کوي دام کوم دا کوم. عمر بن الخطاب ته وی ما خراجك بكثير في كنه ما تعمل دا ټیکس ډیر زیات خو نه پیسې ډیر نه ځکه ته کارونه ډیر کوي کنه ستا یو فن خو نه دی که ستا یو فن وي مې هم ته درې څلور قسم کارونه کوي نو ته د دنیا خلک راځي دا سړي خو نه دی. نو دا ابو لؤلؤ دا غزینه ډیر په غوسه کې را واپس شو. عمر رضی الله عنه سورې تیر کړې او بیا یو سورې بعد راوته د خپل مرګرو سره چکرې دي سی او په مدینه کې نو په دغه الک باندې تیر شو مجوسی باندې په فیروز باندې ناغه ته وی ما خبر اوریدلې دي چې ته وی چې کزه وګورم نو دې سي پل به جوړ کم چې هغه په سیلې باندې تاوی لکه دومره دغه تجربه و
چې زبدي وړو دانو لدی سي خپل جوړ کوم چې هغه وسیلې تاوي دا خبره صحیح ده ناغه امیر المؤمنین ته وکړو او د مخ نه هغه سخ کاریدا ویلا اصنعن لك رحا يتحدث الناس بها تعالی خو بزدي سي خپل جوړوم چې خلک به یادې وي دا خبره امیر المؤمنین ته وکړه نو دا غالک روان شنو عمر رضی الله عنه خپل مرګرو ته وکړو او به ته پوه شوي هغه امیر المؤمنین سجل شو وی اوعدني العبد انفا دغه مری ګره مال دمکی را کړه چې زه وتا سره ګورم به سورځي تیری شوي دغه نه بعد دغه د شهادت ته واقع رااله د شهادت ته واقع به ذکر کوو خو دغه نه مخکې یو څو خبري اهمه ابو لولو المجوسی د خپل نوم فیروز دی او د په نوم باندې یو درگاه جوړ شوی دی او قبر جوړ شوی دی په ایران کې په کاشان علاقه کې کاشان او د دې لپاسه به قبه جوړ شوی دی لکه د مسجد اقصی قبه ته سولې دی لیکن اقشن قبه بل پاس جوړ شوی او لپاسه په لیکلي بابا شجاع الدین آرامگاه د بابا شجاع الدین آرامگاه ګوره هغه کسان کمزې کې دي چې وی شی او سنی بای اتفاق وسره کې بدی په دې سره اتفاق کې چې د عمر رضی الله عنه قاتل به دې عزت ورکو په دې سره کې اتفاق کوي به بای دي هغه کسان ته زم غوګونو کولو کوي لکه چې د شیعاګانو او د ایران او د دې خبيثانو ملعونین صفاتونه کوي بار هغه ته زده وایم چې دوی دغه قبر جوړ کړي دغه درگاه او دغه دربار جوړ کړي او بغیله پاسې لیکلي بابا شجاع الدین آرامگاه او غیله دوی زی او ته سجدي لګي او ته چغوي او ته جاړي او بخپلو کتابونو کې لیکلي دي وی ابو لؤلؤ چې دی د سید الشهدا دی د شهیدانو سردار او وی ابو لؤلؤ موږ د دې غم نه خلاص کړیو چې د امت دغه د لسه ټول په مصیبت کې وو عمر رضی الله عنه دی وی دا خو چې د اقدام وکړو نو د اوس مجوسی دی او غسدي شیعاګان دي ځکه موږ دا وایو شیعه او مجوس دا یو شی په دوی کې ډېری خبرې دی یو بل سره بالکل لګي او غټه خبره به کېدای چې مجوسیان د عمر رضی الله عنه سره دښمنی کوي او شیعاګان دوم د عمر رضی الله سره دښمنی کوي او دغه مسل مجوس دي د ایران چې کوم د فارس علاقه د پوخاسو ټول مجوسیانو کړه د عمر ابن خطاب رضی الله سره د دوی دښمنی دی او سو خبرو د لاسه ده یو د دې د لاسه چې عمر ابن خطاب رضی الله د مجوس هغه بچای چې په بل طرف پړولې دوی هغه دښمنی وسوم په ځړه کې شتي کوم ور چې ولته د مجوس لګو د غیر الله بندگی بالته کېده هغه ور د عمر د لپاره ختم کړي نو دې سړي سره دوی مينو کې دا یو وجره دوی موجوده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د آل بیت سره ډیر زیات محبت وکاو او اهل بیت به دغه سره ډیر زیات محبت کو علي رضی الله فاطمه حسن حسین رضی الله عنهم د ټول په عمر بن خطاب باندې ډیر مینو او هغه هم ډیر مینو دغه د لاس علي رضی الله عنه خپل لور چې دا کشر لور د غلب په نکاح کې ور کړو عمر رضی الله عنه او د خپل یو زوی نومي چې دی خو د عمر اوس علي رضی الله دومره محبت کوي او د خبيثانو د دښمنی جوړه کړي چې عمر رضی الله عنه سره ظلم کړو د کړه د دوی به خبره دغه سره دښمنی نه کوي دښمنی د دوه درې خبرو د لاسه درې مو اهمه خبره بده کې ماډي غټ سوچ کړي ادا بني فائدې ته سوري شیعاګان روافض او د خسرو اولاد دوی چې د عمر بن خطاب رضی الله سره دښمنی کوي نه دا په دی وجه ځکه چې دوی او يهود یو دي لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی شیعاګان د يهود خردي هم حمير اليهود يهوديان په دوی باندې سواري شي نو خپل کارونه وکړي څه قسمه فسادي يهوديان د دوی په لاس باندې کوي او سوال دا دی چې دوی په يهوديانو سره مرګرتیا او خپکینو د عمر رضی الله عنه په کیسه دور دی په منځ کې دې جواب چاته معلوم دی خیبر نه يهوديان او د غزمکه د يهوديانو نه چا پاکه کړی دا عمر رضی الله عنه نو دوی هغه دښمنی وز د يهود هغه د عمر د يهود چې کوم دښمنی هغه دوی په خپل سره غستې دي چې عمر د زموږ سره ظلم کړي
بابا شجاع الدین او نوم خو لخی خو د بابا او د دوی بابا دی مبارک تیجی شیعاګانو ته او ایرانیانو ته بابا شجاع الدین او موږ ته دی مبارک شي زمونږ عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه د بابا شجاع الدین مجوسی نوسی دی او موږ د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نوسی او دیسه جبه نشتی او دیسه سترګې نشتی او دیسه زړه نشتی چې زموږ په عمر پسې به خبرې وکي دا جبه به تیرو بسو پرې به کو ټوکړي ټوکړي به کو زمونږ عمر رضی الله عنه سوکو دا خبيسان مکه او مدینه ته جلاړ شي نو په هغه دروازه باندې دنه نزي کم ته باب عمر لیکل شوی الله اکبر دومره دوی زمونږ د عمر نه یری چې هغه په خبر کې پروت خو نوم نه یری او دا چې هغه ژوندې دوی سره سال کو که عمر بن خطاب نشتی خو د عمر بن خطاب نوسیشتي عمر بن خطاب رضی الله عنه نشتی دغه تاریخ شتي د عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه یره وسوم د دوی بزلون کې پرته دي مجوسیانو بزلون کې کدوې ځانته مسلمانان وي او مسلمانان وي نه د عمر رضی الله عنه سره د دشمنی تاسو وجه سره یو معقول وجه خو خای کنه دا مسلمانان نه دي دا مجوسیان دي نه د مجوسو کې د عمر رضی الله عنه سره دشمنی ده نه هغه به دي چې عمر رضی الله عنه ملکونه فتح کړي خو اي شيګانو تاسو سره ولې دشمنی ده نه موږ ته بل وجه نه ښکاری خو دغه ښکاری چې د خپل ورونو مجوسو لپاره خپي او د يهودو لپاره خپي عمر رضی الله عنه د اسمان یو ستوري ده د سپید او غاپي د سپو بغبل باندې اسمان ته نقصان خو نه رسي عمر رضی الله عنه هغه عمر دی الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي او چې کوم مسلمان په ځړه کې په عمر رضی الله عنه باندې غیرتی کنه هغه به د ایرانیانو د دې شیعاګانو د دې صفاتونه باندې کوي او چې کوم سره به غیرتی او ایمان ته ختم شوی او د عمر بن خطاب رضی الله عنه په عزت نه خبکیږي د ابوبکر صدیق په عزت نه خبکیږي د امهات المؤمنین رضی الله عنهن اجمعین چې دا غوی په عزت باندې نه خبکیږي هغه به د شیعاګانو په سب کې دا غوی مرګره وي دا زموږ مشران دا وی د برغه زموږ د سر د وینه د بچی د هر څه قربان دي او د صرف د وینا خبر نه الله په دې خبره باندې گواه چې سو پوری زما په دې جسم کې سایي چې سو پوری دي کې د سترګې رپیږي دا جواب د عمر رضی الله عنه د ابوبکر او د صحابه په دفاع کې دی چې سو پوری زموږ د سترګې رپیږي د سترګې بر دوی په دفاع کې دی د زړه بر دوی په دفاع کې دی او په کوم ورځ چې موږ د دوی دفاع په خله باندې نشو کولای او په سترګو نشو کولای په زړه نشو کولای نه په هغه ورځ زموږ د پر د زمکه د خېټه به غوړې چې د خاورو کې دنه پراته ته ذلت جوړ خو نه تیر وکړ شیعه او سنی بای بای اچي بای بای دي ته په شي باندې یو کې ماته خو ولار وخه کنه په دې اتفاق راولي چې عمر رضی الله کافر دی په دې اتفاق راولي چې ابوبکر صدیق رضی الله ولياذ بالله مرتد شي په دې اتفاق راولي چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبيانو زناګانی کړي په دې اتفاق راولي چې صحابه ټول مرتد شي او د دریونه په دې اتفاق راولي چې د قران نه کوم چې الله نازل کړي ته په دې اتفاق راولي چې علي رضی الله عنه زورور دی ته په دې اتفاق راولي چې څوک حسین رضی الله عنه په قبر لړ شي لکه د چې په الله په عرش توخته په دې باندې تاسو اتفاق راولي کوم خلک چې دا چغي وي کده هر جماعت سره دي موږ نه چا لحاظ کوو په دې کو نه چا الحمدلله یریو دې چا نه یریو کم جماعت ولا چیم دي او د شیعه او سنی بای بای چغي وي او خیر دي شیعاګان دي شیعاګان دي ایران کته وبره او پوي کې او بیا نه پويږي نو بیا موږ الله ته یا الله قیامت پر ورځ دوی سره پاسو چې راځي یخشي چې دوی سره پاسي ځکه چې د دې خبرو د لاسه ودی کې غیرت رانه مخکې به دا واقعیت تاسو وره چې د عمر رضی الله عنه سره دی مجوسی خبيثي چل کړي دا خبرو کړ عمر بن خطاب ته چې زبدي چې پل جوړ کوم چې خلک به یادې او دا بسته د پاره خاص جوړوم یو سوش په بعد عمر رضی الله عنه سحر منزل وروته داخلك باغ سحر منزل پاسول نو داخلك پاسول خلکو ته وی سحر موز دي خلک چې سحر منزل ته راجم شو بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه د اقامت امر وکړو او داغه د طریقو چې به سپونو کې بغرزیدو چې د سپونه خپې د خپو سره ولګي اوږي
د وګو سره ولګي. کم کسانو کې چې د الرجی د خپل سر نه لګي وګو د وګي سر نه لګي هغه ته د امیر المؤمنین په خپل په صفونه کې ګرځیدو. هغه په دې صفونو کې وګرځیدل، صفونه برابر کړو او به د خپل زیته واپس راغی او تکبیر وی. چې څنګه تکبیر وی عمر بن خطاب د سحر د موږ غالبا وګت کو. نو دا مجوسه خبيث چې جمعه تر غلو او دیسه خنجر او چاړې جوړ کړو چې دغه دوه خولې وي. نو چې گزار لګي نو یو گزار به دوه حسابي او په ځان باندې یو غټ صادر راچول ځنه پټکړه پته نه لګي. عمر رضی الله عنه چې کله تلاوت شروع کو एकदम دې دې سپنه را ودانګلو 3 گزارې په غوړې وکړو. خطرناک گزار به هغه کم چې نامن لاندې وکړو دغه د امیر المؤمنین ډیر خراب شو. نو په دغه ټیم کې امیر المؤمنین وی قتلني الكلب اسپیو وجل موعظه او د آیت وی وكان امر الله قدرا مقدورا او الله چې وسلی کلی هغه کی عمر بن خطاب په دغه ټیم کې دا خبره وکړه. په جمعات کې غوغا جوړه شو چې امیر المؤمنین باندې چې گزارونه شوی دي صحابه ټول راجم شو. نو دته چې وسوک را نږدې کېدون او خو ځان سره اسلحه نه دراوړي. مسله ده خو عام دغه جمعه ته منځ راځي دغه نه د جنگ حالات دي نور څه جګه اسلحه راوړي او دغه صحابه راغلي منزله او د خبيث ځان سره دغه چاړه راوړي چې دغه دوه خولي دي. نو چې څوک باندې دې کېدون هغه به وهو نو ديار لس کسانو باندې گزارونه وکړو. چې څوک باندې دې کېدو هغه به وهو نو بیا به یو کس دا خيارتو بوکو چې صادری راوغستو او دته د لری نشي گزار کو د مخ باندې ولګید نه مخ پټ شو. چې پټ شو د ګډوډ شو هغه راونیو چې څنګه غورانی وو د پته ولګیدا چې دا خواغز مریدي کې دوی په لاس ورلمه. نو دي چې الله سره کوي تاریخ به یاد ساتي. خو الحمدلله هغه سپي په خپل چې دینو ځان مردار کو. عمر بن خطاب رضی الله عنه ویني رواني شو دي چې رواني شو جسمه بيدی دا ویني. عمر بن خطاب رضی الله عنه ولیدو او په دغه ټیم کې دا وی قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصلي بالناس. عبد الرحمن بن عوف ته وی چې موږ پوره کی. الله اکبر. امیر المؤمنین دي او مؤمن دي چې دومره سخت حالاتو کې د سره د منځه سوچ دي. عبد الله بن عباس وی چې عمر بن خطاب موږ یو څو کسان اوچت کو دغه غزوه وکمو او یزید هغه سره ناسومه او عمر بن خطاب چې بهوش شو دومره غټه بهوشي وکړه بهوشي پیراله چې رڼا لګېدلې و چې د بهوش کې راغی. چې څنګه بهوش کې راغی نو موږ ته دې شو کې تعجب کې وی به وی چې اصل الناس خلقو موږ کړه وی موږ دې چې امیر المؤمنین خلقو موږ کړه عبدالرحمن بن عوف د ادم رکعت پوره کړه نو چې صحیح ده زما موږ کوم د خپل موږ پوره کو او به دوی لا اسلام لمن ترك الصلاه چې موږ پر خو د سره اسلام شتینوي او به روایت کې راځي لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه څوک چې موږ پر دې د په اسلام کې صحیح سنشتي. دا خبره وکړه. بیا وې د منځنه بعد عبد الله بن عباس وی ماته وی تلک بهر ته وځه فصل من قتلني دا چې ما باندې گزارونه کړی معلومات خو کا. عبد الله بن عباس وی زروته ما نو د کور دا ورچې م کولو کو بار تر وته نو دنیا را جمع شوی د خلکو ورته چې امیر المؤمنین باندې گزارونه کړی ماشومانان او کونډې او یتیمانان دې ټول سره هغه منډه والي دې ټول هغه خیر خوا او هغه ټول وته ولاړو بار. وما معلومات کول چې لګا جاهلون بخبر عمر ويغوت العمر دن خبر نو چې لګا غدنه په حالاتو کې ټول دغه راجم شي. وما چې من طعن امیر المؤمنین امیر المؤمنین ما چا گزارونه کړی وي هغه ته چې طعنه عدو الله ابو لؤلؤه نداوي ابو لؤلؤه چې دی هغه به گزارونه کړی د مغیره بن شعبه هغه مریض او غلام وی زلالما نه عمر بن خطاب دغه په یو نظر باندې ماته دي چې کته کې زما جواب په انتظار چې صرف ماته د سړی خو ملو شي چې دا غداری او د دوکې ما سره وکړه. وی چې څنګه ورلمنه همت دي چې
سی چلو شو دا چا په ما باندې گزارونه کړي وی ما ته چې ما د خلکو سره خبر وکړو هغه وی چې انه طعنه عدو الله بلولو دا بلولو چې تاسو باندې گزارونه کړي دی یو څو نور کسانو باندې هم گزارونه کړي ثم قتل نفسه بيزان وجلده عمر بن الخطاب هغه ټیم کې وی چې الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله قط الله شکر دې چې زه دا هغه چا په لاس باندې زما د مرګ لیکل چې هغه الله ته چې یو سجده نه لګولې یو سجده نه لګولې دا خبيث په لاس باندې وي زما قتل دغه شی ما كانت العرب عرب کو دومره زور نو چې زه وجلې و نه زه وجلم دا خو دغه خبيث خباثت کو او به وی دوی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هغه ته پلاروي عمر وې دي سکارو کوي چې ارسلوا الي طبيب یو ډاکټر راولېږي ينظر الى جرحي چې د زخم د وینه ارسلي روان شپږ گزاري درې گزاره والے خدای حسابي کیسو شپږ حسابي ویغه ډاکټر راوست الى طبيب من العرب عربي طبيب حکیم ډېر پوه سره هغه د عمر دنه شربت ورکو چې څنګه ول شربت ورکو نه دا قزینه غ شربت راوته د نامه لاندې چې کوم گزار لګیدل وی بیا زلالم عبد الله بن عمر وی بل ډاکټر پسې من الانصار جغه انصار قبيله کې ثم من بني معاويه خاندان نو ناغه امیر المؤمنین لپی ورکړو چې پي وسکا فخرج اللبن من الطعنه دا قزینه د پي مروته وی دا طبيب دې چې ډېر سات لغلو نبي وی یا امیر المؤمنین هغه دې څه وصیتک نا عمر بن الخطاب وی صدقني لسړي رښتیا وی او کدين لوي نور سویل به دروغ وی مطلب چې ستا وخت نشتی او ته کسوسیت مرګرو ته کین وګاو قبل سو خلیفہ ټاکین وې ټاکا خلق په جلا شو چې څومره خلق نشو او چغې کړي امیر المؤمنین ته جاړي ما ته د رسول الله خبر نه اورېدلې چې کله څوک جاړي دی عمر کور ولا جاړي الله سبحانه وتعالى غل عذاب ورکي صہیب رضی الناس ناغوي وی وا عمره ډېر غم نه وی هاي عمر رضی الله عنه عمر بن الخطاب هغه ته وګورئ جاړم او چې مو دا کار جایز نه دی الله اکبر په اخري وخت کې ګوره هغه شان کار کوي څنګه چې دین مطابق ته به دومره سختو حالاتو کې موږ په معمولی مزدوري کې الله یېری په معمولی مزدوري کې په دیاړي کې رن الله یېری چې د دې حالات چې موږ راشي به موږ سکو په دغه ټیم کې عمر بن الخطاب د خپل زوی ته وی عبد الله ته او یو کار وکړه چې دغه ما باندې چې څومره قرض لري د خوشمار کې چې څومره قرض لري په ما باندې چې هغه شمار کړو نو تقریبا شپږ زره درهم یا دینار قرضه په امیر المؤمنین باندې په خلافت کې باغ باندې قرضه د شي جون هغه تیر کړو نو بیا ما ته وی زوی دې کار به وکي زما چې څومره خپلوان دي هغه ته به وې چې دا قرضه راجمه کې جوړی کوي او قبیل پر تاسو نشو کولای نو بیا به بنو عدی قبیله ول کوم خلک دي یا بنو عدی قبیله ولا دوی ته وې چې دوی راجمه کې کډ دوی نشو کولای نو بیا قریش ته وای عام قریش ته وې چې امیر المؤمنین دا خبره کړې عمر رضی الله عنه او چې د قریش نه بس وانه وړي مطلب چې نور چاته بنه هغه ته دا خبره وکي یو خبره دا وکړه د خپل زوی عبد الله بن عمر وی دا سر ولا ما په خپل غیږ کې خو ده وی ما ته وی چې ضع خدي على الارض زوی پرې دا زما سر پرې د خورو کې زما د مخ او د ویخته ولګي او د ګیره مې ولګي وی مې چې پلار ولي وی چې کې دې چې الله مې دې د لاسو بخیج د خورو کې زدي سي لټ پټ پروت ما او د ګیره مې او د مخ مې په خورو کې ښه شوی نو الله بر رحم وکي او به دا خبر وکړه ویل لی زما د پر تبعیده او زما د مور د پر تبعیده کچ ته ځل ونه بخلمنن نن چې بس کوم حالات باندې ورزم نو ډېر سخت حالات دا خبره په اخري وخت هغه کړه یو کاری دا وکړو
چې د خپل زوی ته وی ته لاړ شه او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها پس او سلام به ته وی او دې څه به ته وی چې عمر وی امیر المؤمنین وته نه ګرځي د نن امیر المؤمنین نه ما ته به ته چې عمر وی کستاسو اجازه دي چې د خپل مرګرو سره خاخ شم د غزي کې کستاسو اجازه دي وی چې کله زورلم باغی بسې نیمه ته چې عمر وی کستاسو اجازه دي چې د مرګرو سره خوا کې خاخ شم وی هغه ماته چې كنت اريد د زیخ مزند پر یې خو ده او ما وی چې پلار می دی خاون می دی یدریو مو سره زشم ونه چونکه خبره د امیر المؤمنین دنه اخو به ډیر اوچت انسان دی نو خیر دغه دی راشي او غل اجازه ورکوم چې کله عبد الله بن عمر وی زه واپس رالم نه ما ته امیر المؤمنین هغه اجازه درکونه مسکی شو الحمدلله وی په دغه ټیم کې یو کار داو کو عبد الله بن عباس راغه او عمر رضی الله عنه په بد حل باندې پروت دی وی ابشر یا امیر المؤمنین سره پر زیره دی اسلمت مع النبي صلی الله علیه وسلم رسول سره د ایمان راوړم هغه وخت چې خلکو کفر کړو ته د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنگونه کړي دغه په مرګرتیا کې هغه وخت چې خلک د غیر تختیدل او رسول صلی الله علیه وسلم په دې حال کې وفات شوی دی چې تا ناراضي وو نو ټول خپه نو عمر رضی الله عنه ته وکړي اعد دا خبري بیا وکړه هغه بیا دا خبري وکړي بیا ته عمر وی المغرور من غررتموه په دوکه کې هغه انسان پریږي چې تاسو به خبرو کې راشي د خبرو باغ باندې اثر ونه کو او دا اوچت انسان دی چې رسول په خپل اوریدلی چې جنتی یم خو په ځان دومره یریږي او زمونږ د حالاتو ته وګور سره پاسه سوار سو کاله بعد مسلمان بالکل په ځان نه یری صفا مسلمان دی جنتی دی او به چې سلفي او پاک عقیده هغه بالکل وي چې رسیدل او د امیر المؤمنین دی به دا خبر وکړه عبد الله بن عباس ته وی کده زمکه په دې مخ باندې چې څومره سره زر دی او سپین زر دی که په دې باندې زخلاصې دي د سختونه کم چې روان دي نو د ټولر سره ما ور کړي کوم حالت چې روان دي نو ډیر سختي په دغه ټیم کې یو الک تیر شو ځوان الک په ځان په سیله تو پرخ کو دو په دې سختو حالاتو کې عمر بن خطاب وی د غلط توازن کې الک توازن کو راغی امیر المؤمنین سو دا کپړو چته کا د نیمه پندې پورې ورسو د مؤمن ایزار د مؤمن پرتوګ لنګ کپړه د هر څه بدغه ځي کی ندی کې تقوا ده او استاد کپړو عمر به موږ چې دا خرابېږي نه د په اخري وخت کې ګوره الله اکبر عمرو بن میمون وی عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې زخمی کېدون او سورز مخ کې مدینه کې ما سره ملاو شو ما ته وی چې معلومات کول د عراق په باره کې چې الته چې کم ټیکسونه خو دې شوی دي د خلک ورکولې شو کني شي د کم خراج چې خو دې شوی دا ورکولې شو کني شي وی دغه کې موضوع روانه و بیا عمر بن خطاب وی چې لا ادعن ارامل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي ابدا زبا د الله په توفیق سره دې کار کومه چې د عراق یو کونډ هم چاته نه محتاجي دومره مال بزاغول ورکومه دومره به دار ساسانو عمرو بن میمون وی سلور رزيبات چې باغ منی دغه گزارو شو او دغه امیر المؤمنین پاتې نشو بیا دغه امیر المؤمنین وصیت وکړه یو وصیت به زسو کوم خو دغه شپک کسان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو د دوی ناراضیو علي عثمان زبير طلحه سعد عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهم اجمعين ودا شپک کسان دي د دوی په منځ کې به شورای چې دوی څو غورکې په خپلو کې په شپکو کسانو کې او زما زوی به پکې نه ګوري عبد الله بن عمر او دا دې لپاره نه چې داغه په دین باندې شک کومه خو چې سوال سونه وي خپل زوی را مخکې کړو هغه به پکې نه دا کال د هجری د رښتم کالو او د بوت په ورځ باندې شپږشتم تاریخ د ذوالحجې د میاشتې چې د گزارونه په امیر المؤمنین باندې شیو او د محرم په اولنی ورځ باندې چې نن بیا وفات شو خخ کړی شو او په هغه وخت د عمر چې نن هغه درې شپې ته کالو غسل ولا د صحابه ورکو
خاص کر د غزوه چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او موس په صہیب رضی الله عنه کو د جنازي موس په صہیب رضی الله عنه کو او د خپل مرګرو سره خخ کو کوم سره رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق هغه سړي سره خخ کو هغه چې وی زما او د ابو بکر او د عمر خو به خبره ایمان ده دا غوسره په خوا کې خخ کو هشام ابن عروه وی د خپل پلار د روایت نقل کړي د عروه ابن زبیر وی چې د ولید ابن عبد الملک په بادشاہي کې د دیوال لولیدلو د حجرې د دیوال د کوټې د دیوال لولیدلو په کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دوه صحابه خختي نو فبدت لهم قدم ففزعوا چې خپل کې ښکارا شو ولید ابن عبد الملک په زمانه کې نه هغه ټول ویریدو او په سوچ کې چې دا چا ده او ټول دا ګومان کو چې انها قدم النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله خپل ښکارا شوی ده او تاسو کوو چې د دې مسلې کې علم نه و ځکه دې ورستنه و نو یزر علما عروه ابن الزبير ويزر علما ماته ویج تسوي ما چې لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم د رسول الله خپل نه پیژنم نو ماته ویج دا چاخ په دې ما ته چې ما هي الا قدم عمر رضی الله عنه د عمر نه خپل هغه خپل دي سوا ورور مټ په قبر کې پروتو عائشه رضی الله عنها دا وصیت کړو عبد الله ابن الزبير رضی الله عنه ماته وی کزه چې تمړ شو منو د دوی سره ما مخه خوا رسول الله سره ابو بکر او عمر سره او ما وبقي کې زما غنوري مرګري چې کوم دي د رسول الله غنوري بي بي او سره مخه کې دړي روچت خلکو د درې کسان چې پراته دي دړي روچت خلک تزيد ته نه رسمه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د وفات او دغه د شهادت د امت اسلامي لپاره غټه صدمه و او په دې مسلمانانو باندې تک تور ورځ رااله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړي عبد الله بن مسعود نه واذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر کله چې نیکانو خلکو تذکر راشي نو شروع په عمر رضی الله عنه کوي ولی و عمر رضی الله عنه یو مضبوط دیوال د اسلام د پاره مضبوط دیوال الله سبحانه وتعالى هغه باندې د اسلام حفاظت کوو او به وی ارمان لوددت اني خادم لمثل عمر زما ارمان د چې د عمر رضی الله عنه خادم وي حتى اموت مرګ پوری او بیا وی قسم وخړو وی په الله مې قسمی چې دا څومره خلک چې په دې زمګه کې دي کدی یو تلی تور واچي او بل طرف ته عمر نه ور واچي نو عمر نه به ټول باندې درنګ شي عبد الله بن مسعود رضان گواہی ده بیا وی عمر رضان خو ځان له سړیو وی کله به چې د خان لالول نو خان به لال کړو ناګي کې چې بکم دي شي خبوټي وا او خټو کړو د غوخه ناغه به دي د کسانو کې به کتو چې څوک مسافر واغله ور کړه یتیم لا کونډی لا غریب لا او ځان له دې شي سره اوس یا باډو کې غوخه وره ومنه امیر المؤمنین خو ځان له سړیو اذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر کله چې نیکانو خلکو تذکر راشي نو عمر په کې باوله کې یادوي عائشه رضی الله عنها وی ډېر عجیب خبره ده وی کله چې زما په دې کور کې او په دغه کوټه کې رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو نو چې په دغه کوټه ته دنه تلم یا راوتم به داغینه نو په سر به می صادر نه وو په سر به می صادر نه چو وی چې انما هو زوجي وابي یو طرف ته می خاوند او بل طرف ته می پلار دی فلما دفن عمر نو کله چې عمر رضی الله عنه تخخ شو نو بیا چې بزدغه کمرې ته تلم وانا فوالله ما دخلت الا وانا مشدوده علي ثيابي چې کله بمزه به دې کمرې ته تلم نو ما بدل پټه سم جوخته تا کړی و اخل کوتي ولي وی حياء من عمر د عمر رضی الله عنه حیا راتلا چې دا کوم انسان به دې کې پروت دی کوم غیرتی شخصیت به دې کې دنه پروت پس مګه کې دنه پروت خو عائشه رضی الله عنها یادی یریږي تینا ابو طلحه رضی الله عنه حذيفه بن يمان رضی الله عنه هغه به دا خبره کوله وی عمر بن خطاب رضی الله عنه د مرګ سره په ټول امت باندې نقصان راغی او ټول امت ته غټ مصیبت ورسید او دې کې شک نشته چې د عمر رضی الله عنه په مرګ باندې امت ته مصیبت نه رسیدله په چا باندې ورسیدله
غټ مصیبت ته. اول د رسول صلی الله علیه وسلم وفات، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او بیا عمر. دا درې غټ مصیبتونه پر لپسې راغلي په یو بل پسې. عمر رضی الله عنه د دنیا نه لاړ، وفات شو، شهید شو، خو زموږ په ژوند کې اوس هم ژوند دی. عمر رضی الله عنه لاړ، وفات شو، خو اوس دغه نوسی دغه لپاره دغه دین خدمت کوي او دغه دفاع کوي او د الله د رضا لپاره د دین د جنډې اوچته کړې ده. عمر رضی الله عنه لاړ، خو دغه سنت دغه طریقې هغه اوس هم په مونږ کې ژوندې دي. عمر رضی الله عنه لاړ، خو زمونږ ماشومانانو ته زمونږ بچو ته اوس هم یاد دی. عمر رضی الله عنه لاړ، خو زمونږ بوډاګان چې اوس هم دغه تذکره ووري نو بستر کې اوخ کې راشي. عمر رضی الله عنه لاړ، خو زمونږ ځوانان اوس هم دغه ارمان کوي چې موږ دغه سړي سره ملاو شوې او دې چې ته موږ ولیدې نه دې مړلې. عمر رضی الله عنه مړلې، د جسم نه ساه وتی ده، خو زمونږ په زړونو کې ژوندې دي. تاریخ یادې دغه تاریخ کې ژوندې دي. او الله سبحانه وتعالى زمونږ د سوال له چې الله سبحانه وتعالى دې زمونږ ملاقات دغه سره په جنت الفردوس کې وکړي. او الله دې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په لار باندې موږ روان کې. او الله سبحانه وتعالى دې کم کس د عمر بن خطاب سره دشمنی کوي، کم کس د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره بغض ساتي، رب العالمین دې تباہ او برباد کړي. الله سبحانه وتعالى دې په دنیا او په آخرت کې ذلیل کړي. او زه دا خبره عامه کومه که شیعه وري او که غیر شیعه وري، په دې مسله کې چې نه ریږم چې کله مسله د عمري، په دې مسله کې موږ نه ریږو چې کله مسله د صحابوي. الله سبحانه وتعالى الله رب العزت دغه خلک کم چې د شیعهګان ځان ته وي، که روافض وي، که مجوسیان، که هر بلایا، دوی د عمر سره دشمنی کوي. رب العالمین دې نیس او نابود کړي. او الله سبحانه وتعالى دې خلکو لپاره عبرت وګرځي. او الله سبحانه وتعالى دې موږ له د توفیق راکړي چې موږ دغه د پیغمبر دفاع وکړو، موږ دغه د دین دفاع وکړو، موږ دغه د پیغمبر د صحابو دفاع وکړو. او په کوم ورځ چې موږ دفاع نشو کولای، په کوم ورځ چې موږ صرف په دنیا باندې منډه والي، په کوم ورځ چې زموږ د زړونو د غیرت ختم شو، نو باغ ورځ به زموږ د فرد زمکه د خېټه غوړه ده، په زمکه له پاس باندې موږ سکو اسی بیا یو بوجو په زمکه باندې. الله سبحانه وتعالى به موږ ټول باندې رحم وکړي. دې چې زموږ د بیان اختتام ته ورسېدو. او دا ماته اوس دغه سیرت بعض جلکیانی ذکر کړي، ګوره سیرت دغه نو ان شاء الله که الله سبحانه وتعالى مال توفیق راکو، دغه د سیرت په تفصیل بیانوم په نږدې ورځو کې.